الرحیم و به نستعین. لکه څنګه چې تاسو دوستانو په جریان کې نن د کابل مدني ټولنو مسؤلین، علماء کرام، د ځوانانو شوراګانو مسؤلین په دې خاطر راجمع شوي تر څو مخکینۍ مرستې چې په کابل ښار کې توزیع شوې په هغې باندې موږ مخکې هم کانفرانسونه ورکړي وو. یو ځل بیا هغه تیره پروسه یو شرموونکې او بدنامه پروسه ګڼو او هغه کسانو چې د مرستو په توزیع کې اختلاس کړی، فساد یې کړی او یا هم اوس په دغه د ډوډیو په ویش کې مستحقو خلکو ته د دوی حق نه رسیږي، د هغوی د مجازاتو غوښتونکي وو. همچنان د دې سره په خوا کې د احتکار موضوع چې یوه اهمه موضوع ده چې قابل د یادواري ګڼمه، احتکار هم په ټول کابل کې خصوصا په 12مه ناحیه کې اوج ته رسېدلی. تر اوسه پورې زموږ 12مه ناحیه د نرخنامه نه لري. بېوزله خلک، غریب خلک، مسکین خلک چې په 300 افغانۍ باندې دیاړیماري کوي، مزدوري کوي، د هغوی د یو ورځې هغه خوراکي توکي د خپل فامیل لپاره نشي پوره کولی. زه په لوی ښاروال باندې، په موین ښاروال باندې، په ریاست جمهوري باندې او نور هغه مسؤلینو باندې چې د خدای په نیز د دې ملت په نیز مسؤلین دي غږ کومه چې د ښاروالۍ دغه بې کفایته اداره چې د ټول د څو کلونو نه پاتې ده، میراثي پاتې ده، د ټولو ناحیو رئیسان تغییر کړي، د ټولو ناحیو رهبري تغییر کړي، ځکه دوی دلته د خپلو کمیشنکارانو سره، د خپلو ټیم سره، د خپلو خپلوانو سره اړیکې جوړې کړي او هر هغه مرسته او کومکونه چې د ریاست جمهوري او نورو مؤسساتو نړیوالو دوستانو سازمانونو د خوا نه دلته راځي، دوی په خپلو ډلو ټپلو ویشي. زموږ غږ او غوښتنه دا ده چې په اول قدم کې موجوده ادارې مسؤلین دي د دې مخه ونیسي او په دویم قدم کې د دغه ادارو مسؤلین دي برطرفه سي. مننه.